I don't believe you. زه په تا یقین نه کوم. I don't believe you. believe مطلب دی یقین کول. I don't believe you. زه یقین نه کوم. you مطلب دی په تا. او که چېرته تاسو داسې ووایئ I don't believe you a bit. زه په تا باندې لږ یقین هم نه کوم. یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې په تا باندې زه بالکل یقین نه کوم، په تا باندې زه لږ یقین هم نه کوم، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي I don't believe you a bit. Will you come along? آیا ته به ورسره راځې؟ Will you come along? آیا ته به ورسره راځې؟ کله چې ته یو کس ته وایې آیا ته به د فلاني کس سره راځې، نو بیا ته په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي Will you come along? along مطلب دی ورسره، د یو چیز سره یا د یو کس سره. Will you come؟ آیا ته به راځې؟ along ورسره، یعنی آیا ته به ورسره راځې؟ You have made a mistake. ستا نه غلطي شوې ده یا تا غلطي کړې ده. کله چې ته یو کس ته وایې چې ستا نه غلطي شوې ده، تا غلطي کړې ده، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي You have made a mistake. mistake وایي غلطۍ ته. You have made تا کړې ده یا ستا نه شوې ده. A mistake غلطي. He has made a mistake. هغه غلطي کړې ده یا د هغه نه غلطي شوې ده. He has made a mistake. You have made a big mistake. تا نه ډېره غټه غلطي کړې ده. You have made تا کړې ده. A big mistake غټه غلطي یا ستا نه غټه غلطي شوې ده. You have made a big mistake. Big mistake غټه غلطي. Remind me later. ما ته وروسته رایاد کړه. کله چې ته یو کس ته وایې چې ما ته دا خبره وروسته رایاده کړه، ما ته دا فلانی چیز وروسته رایاد کړه، نو بیا ته هغه ته په انګلیش کې ویلی شي Remind me later. later مطلب دی وروسته، یعنی لږ ساعت پس. Remind me later. Okay, I will remind you. نو ته ورته په جواب کې ویلی شي Okay, صحیح ده. I will remind you. زه به تا ته در یاد کړم، یعنی زه به تا ته در یاد کړم. صحیح ده. Okay, I will remind you. Where did you get this? دا دې د چېرته نه پیدا کړو، یعنی دا دې چېرته پیدا کړو، دا دې په کوم ځای کې پیدا کړو. یو فلانی چیز تا نه ورک شوی او هغه ته پیدا کړی، نو ته هغه کس ته ویلی شي Where چېرته Did you get this? تا دا پیدا کړو. یا تاسو داسې هم ویلی شئ Where did you find this? تا دې چېرته پیدا کړو. د دواړو یو مطلب. I found this on the way. دا ما په لاره کې پیدا کړو. I found ما پیدا کړو. This دا on the way په لاره کې، یعنی ما دا فلانی چیز په لاره کې پیدا کړو. I found this on the way. وی لارې ته. What is so special in it? په دې کې څه ډېر خاص دي، یعنی په دې کې څه داسې خاص دي. What is څه دي so special in it په دې کې څه خاص. Special مطلب دی خاص. I'm very angry with you. زه ستا نه ډېر خفه یم یا زه تا ته ډېر په غوسه یم. د دې دواړو مینینګ کیدی شي. I'm very angry with you. angry مطلب دی غوسه کېدل، خو دلته د دې مطلب دا هم دی خفه کېدل. I'm very angry with you. زه ستا نه ډېر خفه یم یا زه تا ته ډېر په غوسه یم. چې کله یو کس په غوسه وي، نو هغه به د هغه بل کس نه خفه وي، نو ځکه دلته د دې نه دواړه مطلب موږ اخیستی شو. I'm very angry with you. زه تا ته ډېر په غوسه یم یا زه ستا نه ډېر خفه یم. نو په دې کې به کنفیوز کېږئ نه. I'm very happy with you. زه ډېر خوشحاله یم، یعنې زه ستا نه ډېر خوشحاله یم. I'm very happy with you. زه ستا نه ډېر خوشحاله یم، یعنې زه ستا نه خوشحاله یم. مخکې چې موږ کوم زده کړو د هغه مطلب و زه ستا نه خفه یم. I'm very angry with you. او دلته د دې مطلب دی I'm very happy with you. زه ستا نه ډېر خوشحاله یم. happy مطلب دی خوشحاله. Don't lie. دروغ مه وایه. Don't lie. دروغ مه وایه. ته چې کله یو کس ته وایې چې دروغ مه وایه، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي Don't lie. دروغ مه وایه. lie. lie وایي دروغ ته. او دا تاسو داسې هم ویلی شئ Don't tell a lie. دروغ مه ووایه. د دواړو یو مطلب. Did you lie to me? آیا ته ما ته دروغ وویل؟ کله چې ته یو کس آیا ته ما ته دروغ وویل، نو ته بیا په انګلیش لینګویج کې ویلی شي
did you lie to me آیا تا ماته دروغ وویل did you دا تاسو هم ویلی شئ او did you دا تاسو هم ویلی شئ did you lie to me یا did you lie to me نو د دواړو مطلب یو دی نو زه وایم بس هم په دې ځای باندې به بس کوو ځکه چې بیا ویډیو لانګ کېږي په دې سره به تاسو بور کېږي یو سنټنس یادوئ خو روزانه یادوئ که چېرته تاسو ته د دې ویډیو نه لږه فایده هم شوي وي یو سنټنس یو لفظ تاسو نوی د دې نه اورېدلی وي او تاسو زده کړی وي نو پلیز مهرباني وکړئ بیا موږ سپورټ کوئ ستاسو سپورټ دا دی چې زموږ دې چینل ته یو سبسکرایب ورکړئ او یو ښکلی شان کمنټ پرېږدئ So inshallah with another lesson on to take care. Khuda Hafiz.